دې ورور سوال کړی دی ما د تره د لور سره واده کړی دی 8 کاله وشو او دا هغه وخت نه چې موږ واده کړی دی په هغه وخت کې زما دین ته هم سوچ نه و دین ته زما په دې اخري وخت کې سوچ شو په دین کې ګوره لوی برکت یې نو جاهل هم عمر مې هم کم و نو بس زما دا جري نه وه خوښه نو ډېر ظلمونه مې ورسره کړي دي معمولي خبرو باندې موږ د یو بل سره نښتو بس هغه هم ما سره عادت شو هغه به م رانښته یو بل سره به لګي یو بل سره به لګي نه هغه خوشحاله نه زه د هغې د لاسه زه د وسوسو بیمار شو د وهم او هغه هم بیماره شوه د کور دا مسلې نه الله دې زموږ ساتي دا ګوره سړی لیونی کوي والله سړی لیونی کوي او دې مسافرو ملګرو ته خو دې ښه پته ده دا کور نه چې یو ټلیفون نه شي که نه یو او دا یو نیمه ښځه داسې کمسله ښځه چې دا معمولي زره زره خبر تا ته رارسوي پلار خو دې نن بیا ووي نو وی څه تندر راوړي ته سره د سړي ژوند تنګې رور دې دا ووي یاره که د باندې یو 100 لاکه ریاله قرضی که نه دا سړی دومره نه تنګوي څومره چې دا مسله سړی تنګوي چې د کور دا مسلې ورته رامنځته شي بیا د ښځې خاونده الله دې موږ ساتي او کومو کورونو کې چې دا مسلې دي الله دې د هغوی اصلاح وکړي او الله دې زموږ کورونه د اختلافاتو نه او د جنګ جګړو نه پاک کړي نو زم د وسوسو بیمار شویم هغه هم بیماره شوی اوس ما ته مسله دا ذهن ته راله چې د یو عالم نه مې دا خبره واورېده چې طلاق په 2 قسمه یو دا چې ته صفا الفاظو کې طلاق ورکې صریح چې ته طلاق او یو کنایت ته د طلاق چې هغه صفا الفاظ د طلاق نه دي خو په هغې سره هم طلاق واقع کېږي نو اوس اخو دا غریب د وسوسو بیمار دی نو اوس زما ذهن ته دا مسله اوس دینداره شوی یم الحمدلله زما د ښځې سره ډېر ښکلی ژوند روان شوی دی هغه هم ما سره اوس خوشحاله ده اوس دا مسله مې ذهن ته راځي چې دا خو ما طلاقه کړي نه ځکه چې دې ته به ما په جنګ کې اکثر دا وي چې موږ به ډېر یو بل سره ګرم شو نو دې ته به ما په دې جنګ کې اکثر دا وي چې زه تا نه غواړم راځه د پلار کره دې بوځم راځه زه تا نه غواړم پلار کره دې بوځم دا خو صریح طلاق خو نه دی دا خو داسې نه وي طلاق خو کنایت کې راتلی شي او که نه ځکه چې ورته وایم زه تا نه غواړم او راځه پلار کره دې بوځم د دې به څه جواب اول خو دا زه ټولو وروڼو خویندو ته ملګرو ته مشرانو کشرانو او همزولو ته دا نصیحت کوم چې که ښځه ده او که خاوند دی د خپل ژوند د ملګري سره ګزاره کوئ او دا ژوند ډېر پرسکونه تېرېږي چې کله ښځه خاوند یو بل سره ګزاره کوي ګوره ته مثال کې دې ملک کې یا بل ملک کې یا په خپل ملک کې خو چېرته بهر ته لاړې او ښځه ستا قدرمنه ده ستا د مال خیال ساتي ستا د بچو ستا د عزت تا سره ګزاره کوي نو زه درته په الله قسم خورم چې نیمه سخت او نیم تکلیف ستا ختم شو دغې دغه طرف ته بلکل په ارام دغه شان د ښځې چې خاوند دیندار یې ورسره ګزاره کوي نو د دې ژوند د خوشحالو نه ډکي او پوره یو الله دی کمی په موږ کې مشتي کمی په ښځو کې مشتي نو د یو بل کمی به پټو د یو بل په کمی به پرده اچو ځکه چې موږ کې هم کمی شتي خو ښځې موږ ته مخامخ ویلی نه شي نن سبا خو هغه ښځې هم ډېرې لږې دي وایي نن سبا یې وایي چې تا کې هم دا چل دی نو څه کمی موږ کې هم دی او څه کمی هغوی کې هم دی نه پوره هغوی دي نه پوره موږ یو نو د یو بل سره به څه کوو ګزاره کوو الله قرآن کې دا قانون موږ ته ښوولی دی وعاشروهن بالمعروف د ښځو سره په ښایسته طریقې سره ژوند تېروئ فإن کرهتموهن نو که تاسو هغوی کې څه خوی ستاسو بدي شي فعسى ان تکرهوا شیئا ويجعل الله فيه خیرا کثیرا کیدی شي یو شی ستاسو بدي شي او الله پکې لوی خیر اچولی ځکه چې هغه کوم خوی چې زموږ بدي شي خو یو دی که نه خو ښه پکې څومره دي نو موږ به هغه ښو ته ګورو او دا بد به وله پکې څه کړو دا به وله پکې پټ کړو راځو ضرور دې مسلې ده دا خبره صحیح ده چې طلاق 2 قسمه ده
یو ته ویل کېږي صریح طلاق. صریح طلاق څنګه دی چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي ته طلاق یې، ته ما طلاقه کړي یې، ته په ما طلاقه یې، دا قسم الفاظ دي ته صریح طلاق وایي. دویم هغې ته کنایه وایي، لکه یو سړی خپلې ښځې ته وایي ته پوه شه او کار دې پوه شه، د نن نه بعد زما په تا کې څه کار نشته، غوسه کې راغی، ته پوه شه کار دې پوه شه، نن نه بعد زما په تا کې څه کار نشته. یا لکه څنګه چې دې ورور ورته ووایي زه دې نوره نه غواړم، پلار کره ځه، او داسې پې نور مثالونه وایي. نو د کنایې د طلاق چې دی دې باره کې موږ ډایرکټ نشو ویلی چې دا واقع کېږي، ځکه دلته ورسره نیت لازم دی. بل خو صریح دی، خو واضح دی، ته طلاق یې او صفا خبره، خو دلته یې ورته ووایي پلار کره ځه، طلاق واقع شو، موږ به څه کوو؟ نیت ته به معلومات کوو. نیت دې څه و؟ یاره وایي نیت خو مې دقه و چې طلاق ورکوو. نو چې نیت ته طلاق دی بیا هم غلی ناست یې، بس واقع شو. او چې نیت ته طلاق نه وي نو بیا طلاق نه دی، اعتبار نیت لري. نور دې په دې کور کې ویننم، کله غوسه کې سړی داسې ووایي دلته اوس نیت دې څه و؟ ویلې نیت خو مې هېڅ نه و، غوسه هم یرولی مې، نو طلاق نه واقع کېږي. نه وایي نیت مې د طلاق و چې نور دې دلته ویننم ته طلاق یې، نیت مې دقه دی، نو بس بیا طلاق څه شو؟ واقع شو. اخره کې دا سوال د عفوا دا نصیحت د وسوسې دا مسله نه ده، دا ګوره ډېره خطرناکه ده، دې نه ځان لرې ساتي، د دې نه ځان لرې ساتي. والله چې دا سړی لیونی کوي، که هغه وسوسه په عباداتو کې ده او که په نورو مسلو کې ده. مه کوئ دا وسوسې او سوچونه او فکرونه سړی لیونی کوي، ځکه چې زما خوا ته ډېر زیات راځي، ډېرې زیاتې دا مسلې راځي. باید طلاق وده د نږدې ورځو کې یو کس راغلی او غریب دقه یو خبر رانیولی، وایي ښځې ته مې هغه ټکي ویلي، ټکي نو مې څنګه دي ویلي دي؟ یقیني ده ته پته لري چې تا ویلي دي؟ وایي نه هسې داسې ځان سره سوچ شروع کړم که نه کار کې، نو داسې راته ښکاري چې ما چېرته ویلي دي. دا سړی اخره کې لیونی کېږي چې په دې قصه راوایي. او دا یو مثال ما تاسو له درکو ګڼئ، زما خوا ته بې شماره داسې خلک راځي چې د طلاقو دا وسوسه ورته ده. الله تا په دې وسوسو نه رانیسي. طلاقو ته ویلو ضرورت دی، د لیکلو ضرورت دی، د نیت ضرورت دی، ارادې ضرورت دی. په دې قصو میسو ښځه نه طلاقېږي چې یاره زه ناست وم یو راغلی و که نه زما خوا ته، وایي پته نه شي چې سهار مانځه نه بعد مې ورته ویلو که نه مازدیګر مې ویلي دي، هم د وسوسو بیمار. نو د دې مسلو کې مخکې مه ځئ چې څومره پکې مخکې ځي ته ښه بیمارېږي، څومره چې مخکې ځي ته ښه بیمارېږي. الله دې موږ د وسوسو او وهمونو نه وساتي. باقي سوالات او جوابات به انشاءالله پر روان نشست کې کوو. الله رب العزت دې موږ په دین باندې پوه کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.